بسم الله الرحمن الرحیم. راځو HTML ته د صفر صحیح دی. که چیرې موږ غواړو چې HTML ولیکو، اول به څه لیکو؟ HTML ټګ لیکو. نو که زه غواړم چې HTML ولیکم، HTML دا د شروع ټګ دی، دا مکمل د څه ټګ دی؟ د شروع ټګ دی. او غواړم دا پای ته ورسوم، نو بېرته به ولیکم سلش HTML. صحیح شو؟ دا یې د شروع ټګ شو، دا څه شي ټګ شو؟ د ختم ټګ. په مابین د HTML په نظر هغه ټګ ګوري. دغه HTML ټګ په دوو برخو ویشل شوی دی. کومو برخو باندې ویشل؟ یو په هیډ باندې، هیډ سمه ده، هیډ شروع، دلته به راسي هیډ به هم بېرته پای ته ورسوي. هیډ دا هیډ ټګ کې داسې شیان لیکل کېږي چې هغه ورته نه معلوم دي. په دغه صفحه کې د ویبسایټ کاروونکی هېڅ نه پوهېږي، نه ورته معلوم په باډي ټګ کې لیکل کېږي. صحیح شو؟ په دغه HTML عمومي د HTML یو کنټینر دی، نه یو قطۍ ده چې په دې کې شیان ځایېږي، داسې به ووایو. په دې کې دا عموماً په دوو برخو باندې ویشل شوی دی. یو یې په هیډ، د هیډ په برخه باندې ویشل شوی، دویمه برخه یې څه ده؟ باډي ده. نو بیا به ولیکمه، ډېر اسانه دی. ټګ ولیکه، د انګل براکټ ولیکه، د ټګ نوم ولیکه څه شي؟ باډي. صحیح شو؟ بېرته راشه دا ټګ پای ته ورسوه. ټګ څنګه پای ته رسېږي؟ ته به راسې باډي، باډي ګوره یوه غلطي مو وکړه، نه سلش به ورکړو. نو دا د شروع ټګ، دا د ختم ټګ. صحیح شو؟ نو څه راځي دلته؟ دا ثبت. نو دا به کنټرول اس کوي. چیرې بیا ثبت کړو؟ دلته به راسم، دلته به یو نوم ورکړم، مثلا نوم به ورته ورکړم انډکس. دلته کې ولې لاندې ولاړه؟ انډکس ډاټ څه شي؟ HTML. د څه په ایکسچینجر مې ثبتوو؟ د HTML په ایکسچینجر. دلته به راسئ، دغه د فایل ټایپ به واړوئ آل ټایپ، آل فایل. سمه ده؟ چیرې ثبتوئ چې هر ځای دې ثبت کړي، پروا نه کوي. سمه ده؟ ډیسکټاپ باندې ځکه موږ ډېر وخت ثبتوو چې اکثره وخت بل ځای هم ځینې ډیسکټاپ ډېر وخت پیدا کېږي، که نه پروا نه کوي. ډېر ځای ته اوس په ډېر ډرایو کې بلانک فولډر په هغه لسم فولډر کې ورثبت را خلاص یې کوي. نو راځئ دا ثبت کړو. دا چې ما ثبت کړو، دلته به راسو، وګورئ د انډکس ډاټ HTML په نامه یو فایل پیدا شوی. زه به راسم، دا فایل به خلاص کړم. صحیح؟ دا فایل به هم خلاص کړم، بغل پر بغل به خلاص کړم. ویناستئ انشاءالله. دلته به راسو، اوس دا خو مو ولیکئ. زه به دا رسم ثبت یې کړم، دلته به ریفرش کړم، خو دلته کوم شی موږ ته نه ښیي. شی به څه وخت راته ښیي؟ څه وخت چې دلته یو شی معرفي کړم، ورول کوم شیان چې په دغه ویبسایټ کې ښکاره کېږي، نه دغه براوزر کې ښکاره کېږي، ټول به موږ چیرې لیکو؟ په باډي کې لیکو. نو دلته باډي کې به زه یو شی ولیکم، دا به کنټرول اس کړم، دلته به راسم، صفحه به ریفرش کړم، یا به کنټرول آر ووایم چې ریفرش شي. دلته به یو وارې کلیک وکړم. سمه ده؟ ولې هغه شان راغلل معرفي شو؟ صحیح شو؟ اوس موږ ویل چې هر شی به څنګه کوو؟ خپل ځان ته. اوس خو دا ما ورته ولیکل چې په باډي کې یو شی دی لیکنه ده، خو دی براوزر اوس په دې نه پوهېږي. دې ته اوس د څه شي په نظر زه وګورم؟ نو هر شی بهتره خبره دا ده چې نو هر شی باید څنګه ولیکل شي؟ خپل په هغه اړوند ټګ کې ولیکل شي. راځئ مثلا دا به زه بېرته دا لیکنه پاک کړم، دلته به ولیکم چې پاراګراف. زه غواړم یو لیکنه، نو پی به ولیکئ د پاراګراف لپاره. سمه ده؟ پی شروع، بېرته راسئ پی دلته پای ته ورسوئ. وګورئ دې خو مو سر خلاصېږي. دلته راسئ پاراګراف کې ورته ولیکئ چې مثلا this is text. صحیح شو؟ یو شی مو ولیکل، یو شی ما چې ولیکل، کنټرول اس به کړم، دلته به راسم ریفرش کړم. وګورئ this is text. ګوره د خط سره یې فرق نشته، پخوا هم دغسې خط و مخته، خو براوزر اوس په دې پوهېږي چې دا څه شي دی. هغه سر مو ورباندې خلاص. او بل د پی ټګ په کار مو سر خلاصېږي انشاءالله. اوس HTML ټګ باندې مو انشاءالله سر خلاصېږي. هیډ مو شارټکټ یې جوړ کړی دی، مثلا ته به ولیکم چې هیډینګ. صحیح دی؟ هیډینګ شروع او هیډینګ څه شي کړه؟ هیډینګ ختم. سمه ده؟ دلته به زه لیکنه وکړم، ګوره ریفرش به کړم، د لیکنې خو کوم فرق نشته، خو دغه هیډینګ حتما داسې نه وي چې ته به د هغه ټګ نوم پوره لیکې. سمه ده؟ لکه دلته چې HTML یا هیډ باډي په دا ورته معرفي شوي دي. نو هیډینګ څنګه ورته معرفي شوی دی؟ د ایچ په نامه ورته معرفي شوی دی. ایچ به ولیکي.
دا موږ ته څه شي وایي چې مثلا دلته به زه راسم ولیکم څه شي هیډینګ. اوس یې راځي ریفریش کړو، اوس څه مشکل پېښېږي که نه پېښېږي؟ اوس هم هغه کیسه ده، خط خو لیکنې خو فرق ونه کوي. کمپیر کړئ عنوان باید یو څه غټ وي، نه یو څه غټ ته ده دغه عنوان غټ لاندې ده. نو دا هیډینګ عنوانونه که مو فکر کړي یو اوږد مو ویلی نه انسان یو اسیایي هېواد دی اول عنوان یو څه کوچنی راشي دا معلوم شي دا ولاړ لکه موږ داسې لیکو دلته ګوره زه راسم یو ځای به ولیکم په فهرست کې مې یو ځای لیدلی دی نه دلته مثلا لیکل شوي څه شي افغانستان لاندې فرعي عنوانونه داسې لیکل شوي مثلا د افغانستان اړوند چې نه داسې لیکل شوي یا هلمند بل فرعي عنوان هغه داسې لیکل شوی یا مثلا څه شي کابل ته باید دغه عنوان دا دوه عنوانونه باید ډېر په هغه فهرست کې ورته دغه شوي اول اول صحیح شو اوس ګوره دې ځای څخه موږ ته معلومېږي چې دا چې دا فرعي عنوان دا په چا پسې مربوط دی ناوې په هلمند پسې مربوط دی مثلا دلته به ولیکو چې مثلا سنګین اوس وګورئ دا وګورئ دا په هلمند پسې مربوط دی دا ځای داسې بیا په سنګین کې یو ځای مثلا یو ځای یو نوم ولري صحیح شو دا بیا په هغه پسې مربوط راځي نو څو رقمه عنوانونه شته فرعي نو راځئ د عنوان دپاره به دلته راسو هیډینګ معرفي کېږي نو عنوانونه چې دي په څو رقمه شته شپږ رقمه شته H1 به ورته ولیکو سمه ده دلته به راسم دلته به ورته ولیکم چې هیډینګ 1 ماسته نومې ده راځئ کنټرول اس یې کړم وګورئ یو څه فرق یې وکړي لیکنې هم فرق وکړي دا لیکنه بیا هم اصلي موضوع نه ده لیکنې دا سرونه باندې خلاص نه نو هیډینګ 1 شته دلته به زه راسم دا به یو څه داسې کړم دا به هم داسې کړم هیډینګ 1 دلته به راسم دا به را کاپي کړم کنټرول سی کنټرول وی تر هیډینګ څو پورې شته دا به دوه کم دا به درې کم دا به څلور کم دا څو شپږ نه فرعي عنوان یو عنوان بل پسې مربوط دا یو دی دا دوه کم دا به درې کم دا به څلور کم دا به پنځه کم دا به څو کم شپږ کم زه به راسم دا به یو دی دا به دوه کم دا به درې کم څلور کم دا به پنځه کم دا به شپږ کم څلور کم باندې خلاصېږي انشاءالله اوس که په لیکنې کې په فرق وپوهېږو په عام ژوند کې دا ساده کتاب راواخلئ درته وګورئ ساده کتاب د دې په فهرست کې تاسې وګورئ اصلي او فرعي عنوان یو څه فرق کوي په لیکلو کې هم نه یو څه فرق کوي چې دا عنوان مطلب څه دی په بل عنوان پسې مربوط دی دلته به څنګه پیدا کړو یا په کتاب کې وګورئ څه فرق دلته به راسم دا به زه اوس څه شي کړم ثبت وکړم کنټرول اس وکړم فایل دلته به راسم ریفریش وکړم په ریفریش لپاره شارټ کټ څه دی کنټرول آر دی بیناستئ عنوانونه پیدا صحیح په دغه ځای خو مشکل نشته یو بل اضافه شی درته ووایم دلته به راسئ هیډ سیکشن ویناستئ هیډ سیکشن موږ وایو د څه لپاره د ویبسایټ لپاره کار کوي چې په هیډ سیکشن کې شامل کړي هغه دلته نه ښکاري ته بیا وروسته ګورو که ځینې لینکونه دلته لیکل کېږي یا امریکا په نامه ډګونه دي یا نور شیان دلته به راسو مثلا ټایټل به ولیکم څنګه دا وایي خو لینک دی هغه نه ټایټل لینک ورکوي سیسیس فایل دلته لیکي سیسیس کوډ هم دلته لیکي ټایټل به ولیکئ او ټایټل به بېرته څه کړي ختم کړي ټک څنګه ختمېږي خو بېرته ټک نوم ولیکئ او سلش ولیکئ دا یې ختم ټایټل صحیح شو دې په مابینځ کې به مثلا ولیکم چې مثلا هلمند ویب صحیح شو فونټ یو څه هلمند ویب ګورئ د هیډ سیکشن په داخل کې دی دغه ټایټل ویناستئ دا د هیډ سیکشن په داخل کې ګورئ دا به زه یو څه داسې کړم چې بیا دلته موږ ته معلوم شي دا به یو څه داسې کړو او دا کانټینټ به یې دلته راولو څه به تېر کړو ویناستئ دا هیډ سیکشن هیډ شروع شوی دی هیډ ختم شوی دا کوم شیان چې د هیډ په مابینځ کې دي براوزر باندې پوهېږي چې دا د هیډ سیکشن اړوند اوس د ټایټل په نامه چې کوم شی موږ ولیکئ ټایټل مابینځ کې کوم شی شته نه دا براوزر باندې پوهېږي دا څه شی دی ټایټل اړوند شی راځئ اوس یې کنټرول اس دا به زه کنټرول ایکس کړم کنټرول اس بیا کړم خبر کې پوه شوه دلته د صفحې عنوان ویناستئ تغیر هلمند ویب ګورئ دا کوم شی دی دلته نه معلومېږي ګوره زه بېرته راسم دا به زه کنټرول دا به زه یې داسې کنټرول سی کړم بېرته به کنټرول زیډ دا څنګه شو مثلا دلته به راسم دا به زه بېرته کنټرول ایکس بیا کړم کنټرول اس بیا کړم
هغه د فایل نوم یې دلته ورکړی دی ویناستئ څه وخت چې دلته ټایټل وټاکئ دلته بېرته کنټرول زید کوم کنټرول اس وکړم دلته به راسم کنټرول ار بوم چې رفرش ویناستئ څه شو نوم یې واخیست د صفحې دپاره ځای یې واخیست ښه خو باندې خلاص هغونه بس دی نه بس دی اوس مخته نه شو تللی نور ډېر